خورې ده. خور چې کله جدا وي، رور چې کله جدا وي، انډیوالي جدا وي، نو بیا فرض صدقه چې زکات دی نو هغه وله سړی ورکولی شي. او که بیا څوک ډېر شک کوي نو خو خور له مه ورکوه، اوښي له ورکه که نه. وګوره نه، خور له هم ورکولی شي، رور له هم ورکولی شي، خو په شرط د دې چې هغوی جدا وي، یعنې واده شوې ده خور بلکل وله ورکولی شي. او که هغه اوښي له دې ورکړل نو بېشکه شو، بلکل هغه شک دې هم ختم شو. خو نور شریعت مسله دا ده چې خور رور هغوی له زکات ورکولی شي، بچو له نشي ورکولی، یعنې اعلا له، پلار له، نیکه له، قرنیکه له، او دغسې لاندې زوی له، نوسي له، کړوسي له، دا ادنا دي، دوی له نشي ورکولی، او اطرافو له ورکولی شي، رونه خویندې اطرافو کې راځي. صحیح. چاچا محمد خان حضرت تپوس کوي چې یاره که یو کس معذوره وي هغه په کرسۍ باندې په مسجد کې ناست وي او بل کس د هغه په خوا کې په ځمکه ناست وي او قرآن ورسره لاس کې تلاوت کوي، نو آیا دا خو د قرآن بې حرمتي نه ده؟ دا د قرآن بې حرمتي نه ده، بلکې دلته خو عذر دی، د هغه په کرسۍ کې ناست دی، هغه لاندې کېناستی نه شي. او دا اوسني ډېر معذورین داسې دي چې دا په زور یې ځان معذوره کړی دی. زما یو مقتدي دی، نو دغه مخکې ورځو کې عمرې له تللی و، نو بله ورځ راغی، نو نور کله چې به راغی، حالانکې سهار به یې ما سره واک هم کوو، بیا ټیک ټاک پکې فرق شته، خو دا ده چې ما سره به یې منډې والي، خو چې کله مانځله به راغی، بس مانځه کې به کښېنه، په ناسته به یې لمونځ کوو. نو اوس چې عمرې له تللی و چې راغی، نو سوچ ته یې بدل شوي چې یاره دا خلک خو به هم را باندې بد وایي چې به زه په ناسته لمونځ کوم. اوس یې لمونځ په صحیح شروع کړی دی، او په ولاړه او کینی پاسي، صرف قاعده کې لږ شانتې د خپه بار وباسي لکه د ښځو په شان، بس هغه خپه کې فرق خو شته که نه. خو دا ده چې یعنې قیام خو یې کولی شو که نه. زمونږ ډېر خلک راشي په کرسۍ کې به کیني او لمونځ به شروع کړي. نو هلکه ته خو قیام خو فرض دی، ته را روانې په لاره ښه ټیک ټاک راشي او بیا چې دی نو په کرسۍ کې نو قیام خو وکړه که نه، ودرېږه قیام وکړه، قیام فرض دی. د هغې نه وروستو ته بیا سجدې له نشې تللی یا قاعده کې نشي کېناستې، نو کرسۍ کې کېنه، هغه سجده او هغه په اشاره باندې وکړه، یا قاعده چې دی نو په ناسته وکړه، خو دا نور مونځ خو صحیح وکړه که نه. نه د شله ګیدړې د ځانه جوړې کړي دي، را به شي په کرسۍ کې به کینې او مونځ به کوي. دا د خپله سهولت دپاره، آرام پسندۍ دپاره یو شو شانن سبا د خلکو جوړه کړې ده، په کرسو باندې مونځونه کوي. دا مونځ بیا خو دغه بې ادبي چې قرآن لاندې تلاوت کوي، نو د هغه که عذر وي او د عذر د وجې نه کرسۍ کې ناست وي، نو بې ادبي نه ده او جایز دي. خیر.